الحمدلله که لوږې تند هر سره باندې وي د عزت شمله مې لوړه ده. د کورنیو چارو سرپرست وزیر تورخم کې پاکستان څخه راستنیدونکو افغان مهاجرو سره ولیدل. د کورنیو چارو سرپرست ښاغلي خلیفه سراج الدین حقانی او مل پلاوي تورخم کې د افغان مهاجرو پنډغالي کې له راستنیدونکو افغان مهاجرو سره لیدنه کې د ښه راغلاست ترڅنګ د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ. الحمدلله نن تاسو د ډېر مشکلاتو نه په امن یې. څوک مو دغه دکې و تنبیه نه درکوي، څوک مې په نامشروعه طریقه باندې نه بیزاته کوي. الحمدلله دغه دلته د امارت اسلامي له طرف نه چې د کومو د خدماتو په نام باندې تاسو ته کومې کمیټې تشکیل شوي دي د مشرتابه له طرف نه، خاص کر د عالی قدر امیر المؤمنین صاحب حفظه الله او د رئیس الوزرا صاحب حفظه الله په غوښتنه د تاسو په هغه باندې د یو داسې ترتیب جوړ کړو چې ټول کارونه یې په ټپه ودرول، چې اولویت تاسو د مهاجرین د خدمت لپاره ورکړئ، د دوی د انتقال د دوی د راتګ لپاره هر رقم سهولتونه تاسو مهیا کړئ. ښاغلي حقانی د پاکستان پر حکومت نیوکه وکړه چې د نړیوالو اصولو پر خلاف افغان کډوال په جبر او زیاتي سره هیواد ته راستنوي. دغه راز زیاته یې کړه چې پر پاکستان باندې هم دومره کمزوري اخلاقي چلند نه و پیرزو. نور په دې باندې تاسو خوابدي کېږئ مه، تاسو په خفګان یقینا چې ټول مملکت خفه دی، ټول نظام ملګري خفه دي، بلکې په بله معنا به موږ ووایو چې موږ په ګاونډیانو باندې زړه باد دی چې کاشکې دومره کمزوري اخلاق دی نه وای کړي، ورته مناسب نه وه. او دغه خو راځي په هر چا باندې، او دغه د عزت ژوند چې زه ځان ته خوښوم بل ته هم خوښوم. موږ که د هرې دنیا سره دلته ډغره وولې خو د عزت په خاطر مو سره ولې چې خپلواکي مې لاسته کوله، بل شی خو نه وي. الحمدلله که لوږې تند هر سره باندې وي د عزت شمله مې لوړه ده. سرپرست وزیر بیرته راستنیدونکو مهاجرو ته په وینا کې زیاته کړه د افغانانو غیرت په خپل هیواد کې خوندي دی او ښه ده چې د هیواد آبادۍ په موخه د سبا پر ځای نن بیرته راستنه شوي. چې کوم تاسو ستومانۍ او تکلیفو سره مخامخ یې الحمدلله خپل وطن دی، که اول وای که اخر وای د موږ تاسو مینه دغه مینه وه، دغه به ما بدولی بل ځای ته موږ تاسو امید نه و راتلای به دغه ځای ته. خو الحمدلله که تاسو په ظاهري په ستونزه په تکلیف راغلي وای خو الحمدلله دلته ډېر په عزت قبول شوي یې. خلیفه صاحب د راستنیدونکو هیوادوالو چوپړ د اسلامي امارت مسؤلیت یاد کړ او په وینا افغان حکومت ژمن دی چې بیرته راتلونکو هیوادوالو ته د اسانتیاو رامنځته کولو په موخه له ټولو امکاناتو کار واخلي. تاسو ته موږ اطمینان درکوو نن چې موږ راغلو صرف یوازې دغه هدف او غرض و چې موږ تاسو د نږدې نه ووینئ، پوښتنه در باندې وکړو، تاسو ته یو اطمینان او تسلي درکړو چې خپل کور مې دی، خپل وطن مې دی، انشاءالله مشرتابه تاسو ته ژمن دی چې تاسو به ټول ضرورتونه چې کوم دي په قانوني طریقه په اسلامي طریقه د وطندارۍ په طریقه انشاءالله دغه به درته پوره کوي. ښاغلي حقانی د هیواد له سوداګرو، مرستندویه بنسټونو او بډایه خلکو څخه هیوادوالو سره د مرستې په پار مننه وکړه. دا تجار وروڼه نن د موږ سره راغلي وي، ناڅاپي غږ هم ورباندې وکړه، الله تعالی د دنیا او آخرت سعادت ور نصیب کړي، خدای دې په مال اولادو کې برکتونه ورته واچوي. خپله واس ټولو وکړو، چا 15 میلیونه، چا 3 میلیونه، چا 1.5 میلیون، دغه اوس مرسته دلته مالي کمیټې سره د اعلان کړله. نور هم موږ چې هلته خبرېږو پرونو موږ خبر شو چې هلته په بولدک کې غالبا چې 200 میلیونه یو چا په یو ځای نغد افغانۍ ورکړلې چې تاسو یې په د مهاجرینو باندې توزیع کوئ. الحمدلله ټول مملکت تاسو په خدمت کې ولاړ دی، تکلیف به خامخا وي، خو دا تکلیف د عزت تکلیف دی. د یادونې وړ ده چې د سفر کې له ښاغلي حقانی سره مل سوداګرو پاکستان څخه راستنیدونکو کډوالو سره د نږدې 20 میلیونه افغانیو مرستې اعلان وکړ.